جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم يحشر الله تعالى العباد عراة غرلا بهما. الله به د قیامت پورز د بندگان دي سره پاسي دا ډېر اهم بیان دی چې د قیامت پورز به انسانان څنګه په کوم حالات کې الله ته پیش کیږي. نو راځي چې ټولې په شریکه باندې وورو. استاد دا ټیم نه زه کو ډېر قیمتي بیان دی، زی هم امرم او تاسو هم را سره واورئ. به لغړ توغړي خپې بل خپې وي او ناسونت وي بهما. صحابه کرام وما بهما، دا بهما ستوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ليس معهم شيء، اسمه سرم نه. الله به د بندگان ته اشاره پاسي لغړ توغړ ناسونت خپې بل خپې او سبو سره نه. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الله به آواز کی آواز خدا الله د آواز به دي شي اوري به هغه څوک کم چې لري دی دقه شان صفا به اوري لکه څنګه چې اوري هغه سړی کم چې نږدې دی. ټول ته به د الله د آواز یو شان رسي. الله بسوي انا الملك زباچایما انا الديان. دې لپاره مې دا حدیث وی انا الديان زي حساب کوونکی ما. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. الله أكبر. الذي عدل توبه وجنتي جنت تداغ وقت پوری نشت لے کپا دباندی دا جهنمی حقین اللہ ویغا حق بتی اغلما. جهنمی روان جهنم تدے او پا جنتی حق تے. دا جنتی گور اللہ تا نجدی دے کنے دے نجدی جنتی دے کنے خب بیا بتیم اللہ حق آخری. جهنمی جهنم تروان دے و دا جنتی پی حق دے اللہ وی دا جهنمی نبولا حق اخلما. حتی اللطمہ یو سپیڑے کنا دیبم اللہ حساب کئی. نو دی حدیث کی دا اللہ نمراغسی شے الدیان. الدیان صيغه مبالغه ده، صيغه د مبالغه ده على وزن فعال. په دې کې د ډېرې معنی دي. واضحه معنی خو دې ده حساب کوونکی. الدیان کې واضحه معنی څه ده؟ حساب کوونکی. دغه شان الدیان په معنی د باچا سره راځي. هغه باچا چې خلک خبره اوري. الدیان په معنی د فیصله کوونکی راځي، قاضي. عرب وی من دیان ارضکم، ساسو لزمکی دیان سوک تے یعنی قاضی سوک تے فیصلے سوک کئی. سلورم معنی قهار، زورور، چی خلق طول داگه دا زور نلان دی. او دا معنی بکم پرتدا الدین، دین. نو رب العالمین الدیان دے پا عرش بانی دا پاس دے او بچائی طول داگه دا طول مخلوق داگه دا زور نلاندی دے. هر زورور داگه پا مخ کسی دے کمزور دے. هر طاقتور داگه پا مخ کی کمزور دے. هر باچا داگه پا مخ کی اسم ندے. رازی کیگی چی سوک حقدار دی چی رضا شیتی اللہ تی رازی کیگی عزتون ولا ورکی زکا چی الدیان دے. الدیان دے چی سوک دا غضب حقداری رب العالمین و تبا غضب کی شی سزا ولا ورکی. خداو د شیخ صاحب قیمتي او اهم بیان چې تاسو واوریدلو. دغه شان قیمتي او اهم بیانونو د پاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.